سلام ستړي مشه وخت ما په خیر پام راګرځوم د نن څو مهمو خبرونو ته لومړی هم د پاکستان خطرناک کار په افغانستان کې پاکستانی پوځ په بهرامچا او شملزو کې دروازې جوړې کړې دي په هلمند کې ځای خبري اعلان وایي چې دغه ولایت په بهرامچا ولسوالۍ کې پاکستانی عسکرو دوه دروازې جوړې کړې دي ځای خلکو خبري اعلان ته ویلي چې پاکستانی ځواکونو په دغه ولسوالۍ کې اغزن سیم تر کړای دی بیا یې دوه دروازې جوړې کړې دي چې د ماسپښین له 3 تر 5 باوجود خلکو د تګ راتګ پر مخ پرانیستي وي بل خو ویل کېږي چې پاکستانی مالیشو د زابل په شملزو ولسوالۍ کې هم دروازه درلودلې ده په زابل کې ځای خبري اعلان وایي چې پاکستانی عسکرو په صفري نقطه کې ګمرکي تاسیسات جوړ کړي او دروازه یې درولې ده د هلمند بهرامچا او د زابل شملزو ولسوالیو کې له کلونو راهیسې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي او تر ډیره نام نه بلل کېږي د دوه دروازو په اړه افغان حکومت خبرګون نه ده ښودلی پاکستان تر دې وړاندې په کونړ خوست جلال آباد او ځینو نورو ځایونو کې هم دغه ډول دروازې او غیر قانوني نظامي تاسیسات جوړ کړي چې حکومت یې پر وړاندې د پام وړ اقدام نه دی کړی بلخوا ملي دفاع وزارت وایي د چورلکې د لوېدو په پیښه کې 15 کسان ټپیان دي ملي دفاع وزارت په هلمند کې د وی بلاک هاک چورلکې د سقوط خبر تایید کړی دی د ملي دفاع وزارت له لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې په دغه پیښه کې 15 کسان ټپیان شوي هم دي کورنۍ چارو وزارت وایي د نوې برنامې په لړ کې 22 مجرمین په کابل کې نیول شوي کورنۍ چارو وزارت وایي د امنیتي میثاق برنامه بریالۍ وه او دوی بریالي شوي چې لسګونه مجرمین د خلکو په همکارۍ ونیسي د کورنۍ چارو وزارت بیان طارق قاریان په یوه خبري غونډه کې د خبرو پر مهال ویلي چې د امنیتي میثاق برنامې په لړ کې د مافیایي او جرمي بانډونو د مشرانو په شمول 122 مجرمین نیولي دي او وروستی اعلان خبر ده چې په هیواد کې د کرونا وایروس 116 نور مثبتې پیښې هم ثبت شوي دي عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې 116 نور مثبتې پیښې ثبت شوي دي او په همدې موده کې کرونا لاس ناروغان مړه شوي هم دي په دې سره د ټولو مثبتو پیښو شمېر 15203 ته رسیدلی دی د مړه شوو شمېر 1298 او له دې به د بیرته روغ شوو کسانو شمېر 25198 ته رسیدلی دی لیدونکو له ملتیا مننه تر بیا ښه وختونه